سلام، ورځ مو په خیر. مرهون یم، یو بل پښتو درس تاسو ته وړاندې کوم. د نن په درس کې زه غواړم تاسو ته د تېرې سوي زمانې پر یوه بله زمانه باندې خبرې وکړم. دا زمانه څنګه چې په تېر درس کې موږ ویله چې نږدې تېره سوې زمانه، نن لیرې تېره سوې زمانه وایو. لیرې تېره سوې زمانه ځکه وایو یو داسې کار، یو داسې فعل چې په پخوا کې اجرا سوی وي او پخوا سوی وي، یعنې ډېر وخت پر اوښتې وي. دغه زمانه یوازې او یوازې د یوه و په راوړلو سره موږ څه کوو؟ څرګندوو. ما خوړلې وه، یعنې ما ډوډۍ خوړلې وه، تا خوړلې وه، ده خوړلې وه، دې خوړلې وه، موږ خوړلې وه، تاسو خوړلې وه، دوی خوړلې وه. دلته تاسې متوجه سواست چې یوازې د و په راوړلو سره موږ دغه زمانه یوه لیرې، یعنې پخوا دا کار ما کړی و، پخوا داسې یو کار ما اجرا کړی و. دا و د لیرې تېرې سوي زمانې سټرکچر او تعریف چې تاسو ته مو وړاندې کوي. تر بل راتلونکي درسه پورې الله حافظ.